السلام علیکم ګرانو هیوادوالو هیله مند یم ټول راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ بهروز مهرابي او ځل بیا ستاسو په چوپړ کې نغمې د مسافر خپرونه تاسو همدغه اوس د خیبر مډل ایسټ تلویزیون څخه ګورئ. نن راغلی یم شارجې ته او شارجې کې یو داسې ځای ته راغلی یم چې زموږ اکثره ډېر پښتانه دلته راځي شاپینګ لپاره او ډېر پښتانه دلته خپل بزنس هم لري. نو زما ماشومتوب چې زه اکثره اختر شاپینګ لپاره دلته راتلم، دلته پینټ شرټ او د شیان او موبایل کله خرابېدو دلته راتلو. نو ډېر یو فیمس ځای دی او نن هغه زما د ماشومتوب خاطرې راته تازه کړلو. نو ما مو وغوښتل چې نن خپرونه دلته ثبت کړم او دلته دوستان سره ګپ شپ ولګوم چې د دوی بزنسونه څنګه دي. نو دلته یو ورور ولاړ دی. السلام علیکم. څنګه یې؟ خیر دی الحمدلله. تاسو ښه؟ ډېره مننه. ژوندی اوسئ. ښکلی نوم دې څه دی او د کوم ځای یې؟ زما نوم بلال دی. مونږ صوابی سلیم خان سره تعلق ساتو. واو بلال جان د صوابی څخه. او دلته څه کوې؟ دلته لږ شاپینګ لپاره راغلی؟ نه دلته خو زمونږ دا موبایل شاپ دی الرحب. دلته کې بس دا تاسو کوم وینئ. نو ماشاءالله دلته خو اکثره ډېر پښتانه راځي شاپینګ لپاره. او څو کال نه دلته یې ته؟ زما خو دلته نه 2007 نه په یو ای کې یم، خو دا شاپ چې کوم دی 2014 نه دی. او دلته زمونږ د شاپ ته ټول پښتانه راځي او چې کم په یو ای کې کم ځای نه دي هر ځای نه پښتانه موږ سره راځي. او زمونږ کوشش دا وي چې پښتانه خلک خوشحاله کړو، ښه څیزونه وله ورکړو په ښه قیمت باندې. اوله زما هم دغه عادت دی چې چېرته زموږ د پښتون دوکان وي نو زه کوشش کوم چې یو روپۍ قیمت وي خو د هغه دوکان یې واخلم چې هغه ګټه موږ لپاره راځي، موږ هېواد لپاره راځي که نه. نو تل کوشش کوئ چې چېرته زموږ د پښتانو دوکانونه هغوی سپورټ کړي، هغوی دوکانونو نه شاپینګ وکړي، هغوی بزنس وکړي هغوی سره. نو دا راته ووایه چې فرست ټایم کله یو ای ته راغلی ستاسو بزنس کار مو کولی یا بزنس مو و؟ نو په سټارټ کې چې زه رالم نو موږ دلته کې زه راغلم، زما خپل فیلډ د آی ټي و. نو کمپیوټر سره مې دغه ما زه په هغه سوچ باندې یو ای ته رالم، خو بس په هغه ټایم کې حالات داسې وو چې بیا مې جاب کو او د هغې نه پس بیا د ریل اسټیټ کار مې 2009 نه سټارټ کړی او بس هغې سره بیا بزنس ته کنورټ شو. نو بس په مزه داسې الله تعالی ترقي راکړه. ماشاءالله ماشاءالله. بس الله تعالی نه نور هم کامیابیانه درته غواړم. دا راته ووایه بلال جانه چې فیملي سره دلته اوسېږئ که یوازې؟ فیملي سره دلته کې اوسېږو. بېشکه. فیملي ژوند څنګه دی دلته؟ فیملي ژوند خو ډېر ښایسته وي او د ډېر ټینشن ډېر مصیبتونه سړی پکې یو مسافري شي یو فیملي نه بیا ډېر غټ تکلیف وي. واقعا بیا چې دلته فیملي در سره وي نو یو د ښکلی امارات وي او فیملي هم در سره وي نو ډېر خوند کوي مسافري بیا. بلکل چې مسافرۍ کې کم سے کم دا یو ټینشن در سره نه د کور والا چې زموږ زه شکر الحمدلله مور پلار هم دلته دي ټول دلته کې یو نو ډېر په سکون باندې ډېر په دواګانو سره ژوند تېرېږي. شعر او شاعري سره څنګه یې؟ شعر شاعرۍ سره دومره دغه نشته دی. څه سره ډېر شوق لرې؟ بس زه خو کرکټ سره ډېر زیات کرکټ سره زمونږ ډېر مینوال او مونږ کتلي یو په کرکټ کې کرکټ سره ډېر شوق لرو. او کوم د ستاسو د په نړۍ کې د صرف پاکستان ټیم نه ښایم درته په نړۍ کې کوم ستاسو فیوریټ کلاړی دی؟ کلاړي خو په دغه چې کوم زړو کې یادوي که نوو کې یادوئ؟ د نوو کې نوو کې میکسویل چې کوم څنګه دی نن سبا په ډېر ټایم نه هغه یو ټیلنټ دی ورسره او د هغه چې کوم کارکردګي ده هغه زما ډېر خوښېږي. او تاسو خپله چې کرکټ کوئ بالر یې که بیټسمین؟ زه آلراونډر یم. ماشاءالله ماشاءالله. زموږ محمد نبي نو بلکل. څه پیغام لرئ پښتنو ته چې همدا اوس تاسو د خیبر مډل ایسټ شیشې نه ګوري؟ پښتنو ته زما دا پیغام دی چې چېرته یې خوشحاله اوسېږئ او خپل ژوند تېروئ، ښه په خوشحالۍ تېروئ او یو بل سره مرسته کوئ. د یو بل پښتون زمونږ رور دی که هغه په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی، موږ ټول یو خلک یو. یو بل سره زمونږ الله تعالی د اتفاق چې کوم ځای کې د یو بل پښتون سره یو بل سره اتفاق سره او یو بل ملاسترګې مثال یو بل سره ډېر خدمت او هر قسم ضرورت پوره کول پکار دی. ډېره مننه بلال جانه. ښکلې یو سندره درته ډالۍ کومه بس انشاءالله که ژوند و بیا ملاقات کوو. ډېره مننه. ګرانې السلام علیکم. وعلیکم السلام. چېرته تښتېدې؟ زه خو تښتېدم نه کوم طرف تښتې. نوم دې څه دی؟ طیب. طیب جان داسې بالفعل مې ګیر کړو که نه؟ بلکل موبایل کې مصروف وم دا ډایرکټ راغلی. نوم دې څه سو؟ طیب. طیب جان د کوم ځای؟ صوابی بلال کزن یم. ښه ماشاءالله. صوابی یې؟ صوابی یم. او څو کاله دلته کېږي؟ زه خو بس دلته وزټ باندې هسې راغلی یم څو ورځو له یم پاکستان کې. ښه وزټ باندې راغلی. څنګه د امارات چکر دې وویله؟ چکر ولګېد. خلیفه دې وکتو؟ برج خلیفه د مخکې تلي اوس خو هم تللی. ډیزرټ سفاري کې د چکر وویله؟ تللی ماشاءالله ټول ورځې تللی. خوند کوي که نه ډیزرټ سفاري؟ ډېر خلک یېرېږي پکې. نه یاره مزه کوي ډېر انجوای کوي خلک ډېر ښه. پاکستان کې څه کار کوي؟ ټریول ایجنسي مو د خپله صوابي کوي. ښه بیا ټیکټ میکټ لږ څه فري میلاو شوي و څنګه؟
ها بس پرې خو نه وي خو خلکو ګمان دا وي چې ګینې پرې وي چې ځي راځي زما هم د ګمان دغه ده چې د ټریول ایجنسي والا چې ډېر چکر وي کله لندن کې وي کله چېرته وي کله چېرته وي که نه نو ما شاید دوی ته ویزې څه آفر موفر راځي نو اپر خو بس داسې نه وي خو هغه ګوري چې کم ټایم کې لکه کم ځای ډیسټینیشن ارزان ښه پرېوځي نو هغه ټایم بس بک کړي لکه داسې او ښه موسم کې هم راغلی یو کې خو ډېر ښکلی موسم دی او د ټریول هغه دی نو موسم دی موسم او ښایسته دی ډېر زبردست دی ځای خوند درکړو ډېر یو کې یو ای کې مطلب د سفاري ډېر زیات او کروز ډینر چې کوم وي دا دواړه لکه ډېر زیات انجایبل دي بل کوم هېوادونو ته چکر دی ویلی تایلینډ ته تللي ملیشیا کمبوډیا او جارجیا آذربایجان او اوس د شپې مو فلایټ دی ازبکستان ته بیا کرغزستان ته دوستانو ما درته وویل چې دوی ته سفري میري ملاویږي څنګه ته کوم ټول هېوادونه نومونه دې واخیستو نو بس داسې ټریول شوق مو دی بس داسې لکه خپل شوق باندې کړی بس نور داسې هغه نه وي څنګه څه سره ډېر شوق لري شعر سره شاعري سره او سندرو سره نه دغه شوق مې نشته شعر و شاعري چی سره شوق دی بس دغه د ټریول شوقیان یو بس نور داسې دغه شوق نشته او د شعر و شاعري شوق مو نشته دی واده دې کړی واده مې کړی الحمدلله په خپله خوښه کې مور و پلار په خوښه مور پلار خوښه بس او درېیم واده کله کوې درېیم دویم به ړومبی بیا به درېیم کوي یو دویم نه ده کړی یو مې کړی دی ما دوم ته خو اراده نه لرې نه نه نشته اراده بس خوشحالي دې غواړم په ژوند کې او څه پیغام لري هغه کتونکو ته چې همدا اوس تاسو خیبر شیشې نه ګوري خیبر مډلسټ پیغام خو زه دا لرم ټولو پښتنو ته ټولو ته چې مطلب د خپل د مینې محبت سره ژوند تیر کړي دا کوم چې آیا روز زموږ ثوابي کې یا ټول چارچاپېره ګورو نو دا ټوپک تماچو دا کې لږ ډېر زیات معمولي خبرو باندې چې دغه نه لږ مونږ ډډه وکړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر د تاسو څنګه یې خیر دی ډېره مننه ښایسته نوم دې څه دی زما ضیاء الرحمن رحمان څه کوې د موبایلونه هم خرڅوي دلته او کور یې مور یم او د موبایلو کار کوو او کور چارجر هینډ فری او جی او دا راته وایي چې د کوم ځای زه د سوابای تاسو هم د سوابی یې ماشاءالله دلته خو ټول سوابیان دي او جی بالکل سوابیوال دي ټول او څو کاله دی دلته یې زه 2011 نه 2011 نه دلته او دغه فیلډ موبایل فیلډ اول کلات او ټیلرینګ اوس موبایل دی نو ډېر فرق نه لري د دوه فیلډ جی ډېر فرق نشته پکې ډېر زیات فرق دی او خو زما فیلډ د آی ټي یو نو بس اوس بیا موبایلو ته رالم څنګه دی کاروبار د څنګه دی نو بس شکر د گزاره کی الحمدلله چیش کې ډسکاونټ کې کور کې چارجر کې چې درنه واخلو نو کور خو پری دی موبایل کې به ډسکاونټ دی ډېره مننه او څه پیغام لري همدا اوس چې خیبر مډلسټ نه تاسو ګوري نو ټولو خلکو ته دا پیغام لرو چې کوم مسافر دي نو بس دلته د په کار توجه کړي او چې کوم پاکستان کې دي نو هغه د څه نه څه هنر راوړي که موبایل ریپیرینګ وي که سافټویر وي که هارډویر وي د هغې دپاره د کوشش وکړي موبایل ریپیرینګ کار آسان دی چې زه یې زده کړم ما شوق شته ورسره او ډېر زیات آسان دی بیا دوبۍ کې هر څه آسان وي چې موبایل کار مې زده کړو بیا لیپټاپ هم جوړولی شم جی او لیپټاپ خو ډېر آسان وي جی او ډېره مننه جی آخر کې څه تحفه نه لرې موږ کتونکو ته څه شعر شاعري یاره شعر شاعري خو نه راځي دا شه ډېره مننه ګرانو کتونکو راغلی ګرانو کتونکو نغمې د مسافرو تاسو له خیبر مډلسټ تلویزیون څخه ګورئ ما سره څلور ډېر ښکلي ځوانان ولاړ دي او دوی سره به ګپشپ لګوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې لالا الحمدلله ښایسته نوم د څه دی اختر ګل اختر ګل کوم ځای اختر ګله با جوړ یم د باجوړ او د اختر ګل ولې درته وایي دا نوم څنګه اختر کې پیدا شوی همداسې وایه نو څنګه دی نو همداسې د ژوند خوشحالي یعنې دي که نه اختر غوند دی الحمدلله ډېر خوشحاله یم د ژوند کې ډېر خوشحاله یم ماشاءالله د وطن نه څومره ټایم کېږي راغلی زه سن 2015 نه کې دلته راغلی یم 2015 نه اوس پورې څو کاله شو دا شو تقریبا 8 کاله اته کاله څه کاروبار کې زه ټرانسپورټیشن کار
خپل بزنس دی که کار خپل کاروبار دی ماشاءالله ماشاءالله. او څه پیغام لري هغه ځوانانو ته چې غواړي یوې ته راشي؟ دلته یوې ته راشي. زه په دې ستاسو ټلویزیون په وساتت څه د خلکو ته دا خبره کول غواړم چې دلته څوک هم راځي که نه کم سکل چې د هغه د سپیسیفیک کې به دی دلته راشي چې هغه ته دلته جاب میلاویږي. یو خبره زه دلته تاسو په دې ټلویزیون په وساتت یو خبره کوم کسان چې دلته راشي څوک کوئی ما ماسټر کړی دی څوک ما بی ای کړی دی څوک هغو لپاره دلته پکار دی چې کوم سپیسیفیک د هغو هغه کوم ادارې دي هغو سره رابطه وکړي په کلینیکونو کې او په مارکیټونو کې او په چې کوم زموږ د بقالې وغیره ګروسري شو په دې کې تپوسونه کوي هغه ډېر بد ګڼي یا مطلب هغې وایي زموږ دلته جاب نه میلاویږي دلته دغه نه میلاویږي دلته ځینې د باټني والا کسان راغلي زوالوجي والا چې ته کله د یو لیبر نه د باټني او د زوالوجي تپوس کوي هغه ته خو د هغې باره کې علم نه وي نو هغې دغه کوم سپیسیفیک د هغې لپاره چې کوم ادارې د هغې سره دغه ونیسي نو انشاءالله جابونه هلته ښه شته ښکلی ملک دی. اختر ګله زمزمه ورته کوي د سندره مندره شعر به درته ووایم زه وای ای شل کلن مزدوره زړه دې راله ودردوو ای شل کلن مزدوره زړه دې راله ودردوو د ژوند ښکلا یې درنه څومره په پسته واغسته ته خو قابل چې کالج یونیورسټۍ ته لاړ شي ظالم غربت درله د غاړې نه پسته واغسته. ډېره مننه اختر ګله. او لسګون را وباسله څنګه خیر دی لسګون راکړه لسګون در کوم چای د باندې کوم پټ د سیلفي را سره وباسه. نوم دې څه دی؟ رؤف خان. رؤف خان د کوم ځای؟ زه د باجوړ یم باجوړ ګلونه. د باجوړ ګلونه ته دغه دوستان ته د باجوړ ګلونه ووایه. مله د چر د راځي موږ له بدې شي څو کاله دی دلته کېږي؟ دلته مې شپږ کاله وشو 2018 کې راغلی یم. نور مسافري ژوند ښه تېرېږي؟ الحمدلله د الله شکر دی. څه تحفه لرې زمزمه شعر شاعري؟ بس زمزمې خو دغه کس ته وویله زموږ په هغه کې اورې او موږ له نه راځي قرضداره شوې نو بالکل ولې نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه یې؟ خیر دی الله فضل دی تاسو خو ښې وئ. مننه ژوندی اوسې. نوم دې څه دی؟ محمد خان یم پاکستان باجوړ. تاسو هم د باجوړ یې؟ یس سر باجوړ. کومه سندره راته کوې؟ یاره سندرې خو ما له اوس په دې ټایم نه راځي چې تاسو ته سندرې چې ټایم درکړم بیا درځي نو هغه به ګورو اوس سوچ وکړه. یاره اوس به مې مغزو ته د زرڅانګې یو سندره وکړه د اوبو ګاډي واړې ځي ګانې اورېدلي دي نو زه بېرته سندره ووایم او که نه څه پیغام لرې؟ یاره بس مونږ خو تاسو ماشاءالله زموږ نه ښې وئ مونږ دومره تجربه نشته دی چاته به څه دغه وکړو مونږ خپله باندې نوي راغلي تقریبا درېیمه میاشت مې ده چې دلته یو ای ته راغلی یم اوس مې دغه لایسنس واخیست توره خیره نو بس لوکیشن و تعلیم هم روان دی. درې میاشتې کې لایسنس نه راځي راله که نه څه مسله شعر وایه ویلي به مې شعر نشم ویلی. د چا سندره غواړې؟ یاره کرن خان ډېر زیات بس د یو ورور ته چې په دغه خوشحالي چلی بیا هم راغلی ګران دوستانو او زه نن مې موبایل کاروبار شروع کړو نو دعاګانې راته وکړئ. څنګه یې وروره؟ السلام علیکم څنګه ښه تاسو ښه؟ وعلیکم السلام ډېره مننه کوم. او څه غواړې؟ تاسو څه غواړئ؟ دکاندار خو زه یم. موبایل څه کوم موبایل غواړې؟ موبایل زما دی. واه او که نه واه 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 د دې ډیالوګ دی همداسې ښه واه واه او دغه راته دوستانو ته یو کول واه 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 په دا کومه خوشحالي کې واه واه دا هسې ټیک ټاک کې یو ویډیو وایرل شوی و هغې باره کې. نامه دې څه دی؟ زما کامران نوم دی. کامران جان ته چې زه کله راغلم څه غواړې وایي وارخطا شوی دوکان والا خو زه یم نه څنګه یې نور؟ خیر دی الحمدلله. کوم ځای؟ ملکن څخه کوټ سره تعلق ساتم. د ملکن یې او څو کاله دلته کېږي؟ زما 9 کاله وشو. ماشاءالله 9 کاله. واده دې کړی که نه؟ واده مې کړی دی. دلته دی که وطن کې؟ وطن کې دی. او دوم درېیم واده کله کوې؟ نه دویم نه کو بس دا یو کړی دی دا ډېر شی دی. یو نه پریشانه پریشانه نه یو خوشحاله یو خو بس یو غم په سر دی بس. څنګه دی موبایلونو ریټونه څنګه دی؟ ارزانه ورکوې قیمته خرڅوې؟ ارزان هم شته قیمت هم شته او چې څنګه د کسټمر ډیمانډز وي اوریجنل کې چې کم وي نو هغه څونه چې جیب زور وي نو بس هغه حساب سره دی. تعلیم دې څومره کړی؟ بس زیات تر تعلیم زما جی ما دغه کړی دی الکتریکل. خاله دا راته ووایه چې کوم خلک په کوم بجټ والا موبایلونه کوم یې واخلي؟ زیات تر 1000 رینج پورې اخلي 750 پورې اخلي ځکه دلته غونډ لیبر ټایپ کسان راځي که نه رولا مال مشهور ځای دی غونډ کمرشل داسې نارمل ایریا ده نو داسې 1700 پورې زیات موبایلونه خرڅېږي داسې نور ګران هم اخلي خو لکه لږ ډېر کم راځي. دا راته وایه چې وطن مازدیګری دې یادېږي که نه؟
خو ډېر زیات یادېږي وطن مازدیګری ډېر زیات یادېږي. او ستاسو خوږ دوست چې په وطن کې ورسره مازدیګر کې ګرځېدی هغه څوک دی او نامه یې راته واخله نه په یاد دې راځي که نه زما هېر کړي دي دي نه اوس مو مې یاد دي. زما دوه درې ملګري دي سجاد نوم دی دانیال نوم دی او حسنین نوم دی هغوی اوس هم یاد داسې میمري وي چې هغه سره وي او تاسو نه نه هېرېږي داسې میمریانې ډېرې دي. یو کیسه راته وکړه بس هغه به بیا وکړو. صحیح ده ډېره مننه. او څه پیغام لري آخر کې؟ بس ډېره مننه خیبر نیوز میډلیسټ نه ډېره مننه. بیا هم ښه راغلی ګرانو کتونکو او سندره وویله مې سندره مو خوند اخیستې دلته دوه نور ګلالۍ ځوانان راسره ولاړ دي. السلام علیکم. وعلیکم سلام څنګه حال دی خیر تاسو جی؟ ډېره مننه. ښایسته نوم دې څه دی؟ زما عمر نوم دی جی. عمر جان آواز ډېر خطرناک دی. بس داسې دی جی ډیالوګونو لپاره سندرو لپاره جوړ دی. او جی بالکل جی. د کوم ځای؟ زه د مانسهره یم جی ابټاباد مانسهره. او جی او مانسهره وایي مالټې ډېرې مشهورې دي. نه جی مالټې نه دي جی دغې ځای مولی ټیپر دا مشهور دی جی. مولی ټیپر دا مشهور دی جی. پکل علاقه ده ښکلې علاقه ده اشنا علاقه ده او ښکلې علاقه ده غرونو علاقه ده. څو کاله کېږي امارات کې ستاسو؟ زما الحمدلله 15 کاله کېږي جی. ماشاءالله څنګه د ژوند زندګي دې څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېره ښه ده جی. او وطن کې څه کاروبار کوئ؟ وطن کې میز کاروبار نه کو جی چې بس دلته راغلی یم د موبایلو کاروبار کوم جی. حضور یې کوي لکه څه به؟ نه جی الحمدلله ښه خوشحاله خپل دکان مو دی الحمدلله ښه ښکلی کاروبار دی جی د الله نه ډېر خوشحاله یو. مې درته وویله چې اواز ډېر ښکلی دی ماشاءالله او راته څه زمزمه کوې که نه؟ څنګه جی؟ اواز یې ښکلی دی نو څه زمزمه راته کوې؟ یاره جی ګانې راله نه راځي جی. شعر شاعري؟ یاره جی دا هم راله نه راځي جی. ډیالوګ؟ خبرې کولی شم جی. نن سبا خو بس یو ډایلاګ چلېږي چې وړ گیا سب کچھ وړ گیا. جی صحیح. څه پیغام لري هغه ځوانانو ته چې غواړي تازه راشي مسافري وکړي؟ اصل کې جی دا تاسو ډېر ښه کوېسچن تپوس وکړو. دې منې موږ الریډي پروګرام هم کړی دی او چې څوک راځي هغوی له خپلوانو نه پوښتنه کول پکار دي. همداسې را روان دي خپلوانو نه پوښتنه نه کوي دلته د ایجنټ په تھرو باندې راشي 6 لکه 6.5 لکه 7 لکه روپۍ ترې والي او دلته هغه ریسیو کول هم نه راځي. لکه ما خپله ریسنټلی دې باندې ویډیو هم جوړه کړې ده او زما خپله دا ټولو ته میسج دی چې راځئ دلته چې دا سپیشلی وایي چې پیکینګ کې جاب دی دا خو بالکل دروغ دي. کمپنیان نن سبا آنلاین چک کیږي او دا تاسو ډېر ښه سوال تپوس وکړو. زه ټولو ته دا ویم جی که راځئ نو خپل ریفرنس باندې راځئ ایون چې ریفرنس باندې هم اوس دوکې کیږي. که یو بنده وي چېرې دا زما کلیوال دی او د دې هلته جان پهچان دی نو دا غلطه خبره ده. خپله دې ویزټ واخلي لاک روپۍ لګي 1.5 لاک پاکستانۍ لګي کلدارې خپله دې راشي دلته د یو شی خپل په سترګو وګوري نو بیا دې پاکستان نه ځان پسې پیسې راغواړي. که داسې څوک وایي چې یاره پیکینګ جاب دی دا ډېره غلطه ده جي. مردان او د پېښور د دې علاقو خلک ما خپله کتلي دي ما سره خپله میلاو شوي دي چې رزق ته هم محتاج دي. نو زه ټولو ته دا میسج کوم چې دا څومره تاسو ته وایي چې بھائی فلانکې جاب دی او پیکینګ جاب دی نو دا ټول دروغ دی جی. دلته میجورټي پښتانه د پنجاب خلک همداسې ګرځي ښه هنر والا خلک ښه تعلیم یافته خلک چې کوم دی نو همداسې ګرځي او دا چې څه ایجنټس ښایي دلته لګیا دي چې بھائی دلته دا جاب دی دلته دا جاب دی هغه 100% غلط دی جی. او چې څوک راځئ نو هر څه باندې تحقیق کوئ او زما ټولو ته دا میسج دی چې خپله راشئ لاک 2 لکه خرابې کوئ خپله راشئ خپله دلته وګورئ نو که بیا تاسو څه سټیپ اخلئ واخلئ. د دې نه علاوه هېڅ چا باندې ټرسټ مه کوئ ایون چې ستاسو محلتي وي ستاسو رشته دار وي هم هغه باندې نه دي کول پکار. ډېره مننه جی خوشحاله اوسئ یو جهان ژوندی اوسئ. لالا ته څنګه یې؟ خیر دی الحمدلله. کیمرې ته مخامخ ودرېږه. نوم دې څه دی؟ ساجد وایي مخکې دې راته ویل چې زمزمه درته کوم خو لږ وروسته څه ډېډې شوې که نه شم کولی ماری مې ټیک نه ده. مشکله نه ده یاره ماری زما هم ټیک نه دی. دا دواړه یو ځای به شروع کړو. نور څه تپوس وکړه له به جواب درکړم ګانه مانه نه راځي. دا راته وایي وطن کې کوم ځای؟ صوابی یم. صوابی. څو کاله دې دلته کېږي؟ زه خو 2014 کې راغلی یم 9 کاله مې کېږي دلته کې تقریبا. مخکې دې څه کاروبار کول؟ بس چې راغلی یم دغه موبایل دوکان دی دغه روزګار دی. بیا ښه ایکسپرټ یې؟ او جی او ټیکنیکل ریپیرینګ دې زده کړی که نه؟ نه ریپیرینګ نه راځي خو بس هول سیل کار کوو. 9 کاله کې ظالمه څه زده کړو دلته؟ بس دغه اور مور خو مزم زده کوی شو. سیلمیني کوو بس نور ته نه راځي دومره ټایم نه میلاویږي چې دغه میک فکر وکړه موبایل ده راباندې خرڅ کړم. صحیح دی که نه څنګه یې خرڅوې؟ سم دی در باندې خرڅ کړم دا چې ته دوکان ته راشې. السلام علیکم وروره دا میک په څو خرڅوې؟ دا په 200 باندې.
څه کمال لري دا 200 دې کې ډېر کمال دی کنه دا اوس ته پې خبرې کوې ټوله دنیا اوري دا کمال دی پکې دا خو ډېر ځایونو کې ملاویږي داسې هر ځای ملاویږي او کوالټي ورته ښه ملاویږي ښه شی ورته ملاویږي ذمهوارۍ والا شی ورته ملاویږي. ډېره مننه. الله محمد ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه خیبر میډلیسټ والا ډېره مننه. ژوندی اوسئ. ګران دوستانو دا زموږ د دې اونۍ خپرونه نغمې د مسافرو هیله مند یم چې خپرونه مو خوند اخیستی وي. ما خو ډېر خوند واخیستو. نو تر بله خپرونه پورې چې زه بهروز میرابي ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم او ماته اجازه راته کړئ. د الله په